تاسو لاړ شئ په دې ورکشاپونو مصري خانو کې وګورئ چې د شاګردانو سره کوم ظلمونه روان دي هغه ظلم تاسو نه وینئ د هغوی سره په هغه لباس وګوره د هغه ژوند وګوره چې هغه په کومو لاسونو ډوډۍ خوري هغه ته د لاسونو د وینځلو اجازت نه میلاویږي دا ظلمونه په کارخانو کې وګوره په فکټریانو کې په هوټلو کې د دیاړي مارانو سره د مزدورانو سره د ډرایورانو سره د څوکیدارانو سره د ګنمنانو سره څومره ظلمونه روان دي په دې غټو غټو بنگلو کې د غټو خلکو څوکیداران مالک کم خوراک کوي او څوکیدار ته وایي چې تنخواه در کوم خو خوراک ستا په خپله غاړه باندې دی مالک دننه څه خوري او هغه ته څه پراته د ډرایورانو حالات وګورئ داسې خلک شته دیاړي مار ډرایور مزدور څوکیدار شاګرد نوکر د پخلی والا دا ورته انسان هم نه ښکاره کېږي وهل او ټکول استاذ به راولګي د مصري خانې د ورکشاپ د ګاړو مصري پردی بچی به راګیر کړی د 7 کالو ماشوم مور او پلار د غربت د لاسه د فقر د لاسه دې ته کېنو چې دا به سواله کسب به زده کي روپۍ به وګټي خو د استاد ظلمونه وګوره ته چې د هغه سره په کومه رویه خبرې کېږي د شاګرد معمولی غلطي یو پیچ او میخ چې غلط ورولي مور ولا یادی پلار ولا یادی او سس الفاظ ته نه وایي